قدرمنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د نعمانیې مدرسې او د دارالافتا د مسؤل د الحاج مفتی جان محمد صاحب یو اصلاحي بیان ته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عاشوراء كانت تصومه الأنبياء فصوموه أنتم. رواه بقي بن مخلد. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما ريحاني من الدنيا. رواه البخاري. وعن علي رضي الله عنه قال الحسن أشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس والحسين أشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. رواه الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذان ابناي وابناء ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. رواه الترمذي. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي وفاطمة والحسن والحسين أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم. رواه الترمذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدرمنو همیشه دا یوه خبره ما کړې ده اوس یې بیا کوم چې د حقاني علماء کرامو او د هر هغه عالم چې ځان ته پیشوا او مقتدا وایي دا وظیفه ده چې د وخت سره سم د خپل اولس او د خپلو انسانانو د وخت سره سم او د ضرورت مطابق په هره موضوع باندې پوکي او سر یې ورخلاص کړي. خو اوس مناسبه او ضروري دا خبره بولم چې سبا نه بل سبا د محرم الحرام یا د حسن او حسین د میاشتې 10مه ورځ را رسیدونکې ده. نن یې 8 تاریخ یا 8مه ورځ ده د دغې میاشتې. زما او ستا د نارینهو او ښځینهو وظیفه په دغو تاریخونو کې یا په دې میاشت کې څه شي ده دا مناسبه هم بولم ضروري هم ده چې زه تاسو ته څه ووایم او خپل مسؤلیت او خپل بار د اوږو څخه ایسته کړم. زما ورونو محرم الحرام میاشت زموږ او ستاسو د پښتنو په علاقو کې د حسن حسین میاشت دا هغه میاشت ده چې زموږ او ستاسو اسلامي کال د دغې میاشتې په اول تاریخ باندې شروع کیږي. 1430 کال شروع سو. نن یې 8مه ورځ ده. زموږ او ستاسو په اسلامي تاریخ کې 1400 کاله تیر سوي دي او 14 کاله نور تیر سوي دي. 30 کال شروع دی. د دغه 30 کال 8مه ورځ ده. په دې کې اسلام او دین اسلامي تاریخ خپلو پیروانو ته ښیي چې تاسو د کال پر رسیدلو باندې که د حمل اوله ورځ ده د پسرلي یا د عیسوي کال د جنوري د میاشتې اوله ورځ ده تاسو یې لمانځئ ما. که چیرې دا ورځې لمانځل کېدلی یا دا ورځ د لمانځل کېدلو لایقه او مناسبه وای نو زموږ او ستاسو اسلامي تاریخ 1400 کاله لري. 14 کاله نور لري. 30 کال شروع دی. هر کال دا موږ ته مناسبه وه. که چیرې روا کار وای نو موږ به د خپل اسلامي تاریخ
او 14 پیړۍ کې هر کال د محرم الحرام د میاشتې اول ورځ لمانځلی او دا کار مناسب نه دی چې څوک یې ولمانځي. دا زموږ او ستاسو ویاړ دی الحمدلله چې زموږ او ستاسو تاریخ کال په کال خوندي دی. لطائف المعارف یو کتاب نن ما کتی زموږ او ستاسو میاشت په میاشت هفته په هفته ورځ په ورځ زموږ او ستاسو اسلامي تاریخ خوندي دی الحمدلله. دا خبره په تیرو بیانو کې ما کړې ده، هیڅ موږ نه پښیمانه کیږو. موږ د هرې ثانیې بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زموږ په دې دنیا کې پیشوا او مقتدا دی، نبی او پیغمبر مو دی، د هرې دقیقې حالت ثبت دی، سیو دی، محفوظ دی. دا افتخار دی. هغه مقتدیان به څه پکې چې نه نسب معلوم دی او نه قوم معلوم دی. هغه پیشوا انسانان به څه کوي چې نه قبیله معلومه ده نه علاقه او وطن معلوم دی. هغه مشران به نو څوک څه وکړي چې په ټوله تاریخ کې صحیح ماضي دی نه لري. ټوله ماضي او ټوله ژوند دی داغ داغ دی، زخم زخم دی، ټپ ټپ دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله ژوند الحمدلله د ستنې د سپم په اندازه باندې هم څوک نیوکه نه صفر کولای. همدا شخصیت وو چې موږ او تاسو ته اسلامي تاریخ روښانه پرېښودی. همدا شخصیت وو چې 1440 کاله بعد هم داغه مبارک پیغمبر موږ او تاسو نوم اخلو صلی الله علیه وسلم. نو دا مبارکه میاشت ده. په دې میاشت کې ډېر واقعات پیښ شوي دي. د نوح علیه السلام کښتۍ ته چې 80 نفره د ایمان سره د نوح علیه السلام په ملګرتیا کښتۍ ته پورته سوله. د کښتۍ څخه چې بیرته راشوه سوي دي او راکښته سوي دي د محرم الحرام میاشت وه. البدایه والنهایه تاریخ لیکي دا د عاشورا او د محرم الحرام د میاشتې 10 ورځ وه. یو کتاب لیکل دي د حضرت عمر رضی الله عنه د تدفین او د شهیدلو مراسم هم د محرم الحرام په میاشت کې ترسره سوله. د لوی اختر د میاشتې و انتها او پای ته 3 یا 4 ورځې پاته وې چې ابو لؤلؤ عمر رضی الله عنه په شهادت ورسوي، په نیزه یې وواهه. بالاخره مراسم د دفن او د شهیدلو د محرم الحرام په میاشت کې ترسره سوله. ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې میاشتې په باره کې ډېر ښه ارشادات وفرمایله او په دې میاشت کې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 2 محترمو مکرمو معززو او مشرفو لمسیانو، یو حسن رضی الله عنه دی او یو حسین رضی الله عنه دی. په دې دواړو کې د یو مبارک حسین رضی الله عنه شهادت هم په محرم الحرام کې راغلی دی او د عاشورا په ورځ راغلی دی. د دغې میاشتې په 10 تاریخ او په 10 ورځ راغلی دی چې یو ګړی بعد راځم و دې موضوع ته انشاءالله تعالی. نو په دې ورځ باندې سبا چې 9 تاریخ دی د دې میاشتې، بل سبا 10 دی. زما او ستا وظیفه څه ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، د مسلم شریف حدیث دی، عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابو هريره رضي الله عنه فرمایي و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایله، افضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم. د روژې مبارکې د میاشت څخه وروسته بهترینه روژه هغه د محرم الحرام د میاشتې د 10 او د 9 تاریخ روژه ده، یا د 10 او 11 تاریخ روژه ده، یا د حسن حسین د میاشتې 9 ورځ او 10 ورځ روژه ده، یا د دغې میاشتې 10 او 11 ورځ روژه ده. د روژې مبارکې د فرضي روژې څخه وروسته تر ټولو بهترینه روژه د دغې میاشتې 9 او 10 روژه ده، یا 10 او 11 روژه ده. الله دې توفیق را نصیب کړي چې یا سبا او بل سبا ونیسو جمعې شپه او جمعې ورځ، یا د جمعې ورځ او د شنبې ورځ هفتې ورځ ونیسو. الله دې توفیق ما ته را نصیب کړي او تاسو ته. کورنۍ کې دا خبره نه ورته وکړي، زنانې په دې باندې امر کوي دا یو سنت را ژوندی کوي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په قبر کې زړه ور خوشحاله کوي چې ستا ارشاد په دغه شپو او ورځو کې موږ پر مځکه ونه غورځاوه، عمل مور باندې وکړي. وافضل الصلاه بعد الفریضه قیام الليل. د فرضي لمانځه څخه وروسته تر ټولو بهترین لمونځ هغه د تهجد لمونځ دی. د شپې په حصه کې په یو حصه کې راپورته کېدل، رب یادول، دا تر ټولو بهترین کار دی او بهترین لمونځ دی. مسلم شریف دا حدیث را نقل کړی دی. بل حدیث امام بقی بن مخلد په خپل مسند کې را نقل کړي، وان ابي هريره رضی الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي و رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل څه فرمایله، یوم عاشوراء، د عاشورا ورځ كانت تصومه الانبیاء، په دې ورځ ټولو انبیاء روژې نیولې. نوح علیه السلام
یونس علیه السلام، نور انبیاء علیهم السلام. رسول امر کوي صلی الله علیه وسلم فصوموه انتم، د دې ورځې روژه تاسو هم ونیسئ. بل حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې ورځ د محرم الحرام یا د حسن حسین د میاشتې په 10مه ورځ 10 تاریخ روژه ونیسئ. د یهودو سره مخالفت وکئ، د هغوی سره مشابهت و تشبه یو رقموالی مه کوئ. یو ورځ مخکې روژه ورسره ونیسئ، یوه ورځ وروسته روژه ورسره ونیسئ. یهود هم په دې ورځ روژه نیسي. موږ به د نبي امت د دوی سره مخالفت په هر کردار او گفتار کې کوو، حتی په روژه نیولو کې هم باید زموږ مخالفت د دوی سره وي. فإلی الله المشتکا، دا چې زموږ عادتونه یا قصدا یا سهوا یا خطأ یا په هیره نه، د هغسې مو خپل عادات و خپل اعمال و کارونه مو د دوی سره یو راکم کړله. هر انسان به د قیامت په ورځ خپله جواب وایي. لباس مو ورسره یو کوي، جواب به ته هم وایه زه هم. کار مو ورسره یو کوي، زه به هم جواب وایم ته هم. دین مو پر دوی خرڅ کړي، ته به هم جواب وایه زه به هم وایم. اسلام ته سپکاوی د دوی په خاطر موږ ورواړوئ، د اسلامي احکامو توهین موږ د دوی په خاطر وکړي، زه به هم جواب وایم ته هم. که زما د عالم لباس دی جانانه او جناب ستا د تاجر لباس دی محترمه وزیره، ته به هم د قیامت په ورځ جواب وایه زه به هم وایم. د مؤمنانو زړونه خو هغه وخت یخ سي چې کله د قیامت ورځ یو چاته په یاد ورسي، د ظالم د ظلم چې کله یاداشتونه را تازه سي، قصې را تازه سي، وایي زه د قیامت ورځ لرو پروا نه کوي. پیسې یو چا در څخه وخوړلې، د توپک په زور یې در څخه واخیستلې، د قوم په زور یې در څخه واخیستلې، وایي زه د قیامت ورځ خو ستا یو ورځ راتلونکې ده. نو فصوموه انتم، تاسو د دې یهودو مخالفت وکړئ، روژې ونیسئ 9 او 10 تاریخ یا 10 او 11 تاریخ، 9 10 ورځ 10 او 11 ورځ د روژې ونیسئ. ډېرې لنډې ورځې دي، په دې کې روژه نیول انشاء الله تعالی چندانې داسې کار نه دی چې انسان ته تکلیف ورسي. الله دې توفیق را نصیب کړي. دا خو د دې ورځې د فضیلت په اړه څه احادیث وه. اوس په دې ورځ باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارکو المسیانو څخه یو هم حسین رضی الله عنه په شهادت رسېدلی دي. موږ کم کارونه کوو. هغه کسان چې د حسین رضی الله عنه سر پرې کړي وو او راخستی وو، هغه کسان چې د حضرت حسین رضی الله عنه د خاندان او د اهل بیت څخه 23 کسان په شهادت ورسول، موږ د هغوی سره کم عمل کړی دی. زه څومره د هغو سره ناسته ولاړه لرم. زما وروم دا وظیفه ده چې د اهل بیت سره محبت وکم، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خاندان سره محبت وکم. د هغه د مبارک خاندان څخه یو حسین رضی الله عنه دی، حضرت علی رضی الله عنه دی، حضرت فاطمه رضی الله عنها ده، حضرت حسن رضی الله عنه دی، عبدالله بن زیاد رضی الله عنه دی او داسې نور. دا خو زما وظیفه ده. که په دنیا کې نړیوال دا نارې وهي، هر څوک چې ناره وهي، هر څوک چې आवाज لکوي چې زما د اهل بیت او د رسول د خاندان سره محبت دی، موږ 100% کې دا اعلان کوو چې زموږ د تاسو ډیر محبت دی. موږ یقیني لرو او یقیني خبره ده چې په دې ورځ د حسین رضی الله عنه شهادت راغلی، د حسن حسین رضی الله عنه په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناز وګورئ، بلې خواته شهادت وګورئ، بلې خواته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زورونه او د دې زهیرېدل وګورئ. بیا فیصله وکړئ چې د دې انسانانو سره زموږ محبت دی او د دې انسانانو سره زموږ دښمني ده. په تاسو پورې اړه لري، فیصله په تاسو پورې ده. د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله عنهما په باره کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ترمذی شریف حدیث دی، وعن ابي سعید رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو سعید رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل څه فرمایل، الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، د حسن او د حسین قدر او درجه او رتبه دومره لوړه ده چې په جنت کې به د ټولو جنتیانو سرداران دغه دوه ځوانان وي رضی الله عنهما. ځکه نو په خپلو کورونو کې د حسن نوم کښېږدئ، د حسین نوم کښېږدئ، د علي نوم کښېږدئ، د فاطمې نوم کښېږدئ. دا اهل تشیع ته مور پرېږدئ چې دا شیعګان او اهل تشیع نوم یږدي، موږ باید کښېنږدو. دا خو اهل بیت دي، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فامیل او خاندان دی. د دې نومو مستحق او حقداران موږ یو چې پر خپلو بچیانو یې کښېږدو. ډېرو څه ما اورېدلي وایي نوم مه پرېږده، دا کسان یږدي، حسن نه یږدي. چندانې نوم تاسو به محمد حسن چندانې نه یې لیدلی. یوه ستا مګر دې څخه یو څه ګوښه کېږي وایي دا نومونه دوی را څخه نه، دا زموږ په اسلامي تاریخ کې ستا. الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه
رسول رښتیا فرمایل دي په جنت کې د جنتیانو باداران او سیدان او مشران به دغه دوه زنانې حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما. ځکه نو رسول صلی الله علیه وسلم نومونه د حسن او حسین پر کېښودله. ښایست هم دغسې و، ځواني هم دغسې وه، قد و قواره هم دغسې وه، قیافه هم دغسې وه، څوک باندې نازېدله او چاته یې ښه خوند ورکوئ. د بخاري شریف حدیث دی وقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایله هما ریحانی من الدنیا، دا حسن او حسین رضی الله عنهما دا په دنیا کې زما لپاره راحت دی، زما لپاره سکون دی، زما لپاره اطمینان دی، زما لپاره د رزق ذریعه ده. یو حدیث شریف کې راځي حسن او حسین رضی الله عنهما دواړه را روان دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر ناست دی او خطبه فرمایي، واز او تقریر کوي، دواړه را روان دي. علیهما قمیصان احمران یعثران، سره قمیصان اغوستي وه، مبارک المسیان را روان وه، دواړه را روان وه. غزار به سوه بیرته وپورته سول. رسول صلی الله علیه وسلم د منبر څخه ورکښته کیږي او دواړه را اخلي، مخ ته دواړه کښېنوي، دواړه په غېږ کې راخي، دواړه مخ ته کښېنوي. د حسن او حسین رضی الله عنهما محبت د رسول په زړه کې څومره و، زما او ستا په زړه کې هم باید دغومره وي. ځکه نو کم کسان چې حضرت علی رضی الله عنه د خدایي درجې ته رسي هغه د ایمان اخلاص، کم کسان چې حضرت علی رضی الله عنه ته بد وایي هغه د ایمان اخلاص، کم کسان چې د علی رضی الله عنه په وجه عمر رضی الله عنه ته پوچ او رد وایي بیکاره خبرې کوي، د ایمان اخلاص. دا د ټولو اهل سنت والجماعت فتوا ده. حضرت حسن رضی الله عنه ته بیکاره الفاظ وایي، د ایمان اخلاص. حسین رضی الله عنه ته توهین وراړي، سپکاوی کوي، د ایمان اخلاص. دومره محبت چې د رسول په ټوله خاندان کې د حسن او حسین سره و، د فاطمه رضی الله عنها سره و، د حضرت علی رضی الله عنها سره و، شاید د نورو صحابه کرامو سره به نه و. واقعات چې کله ګورو د مبارک تاریخ ګورو، ډیر محبت ورسره و، ډیره مینه ورسره و. ما درته وویل چې ښایسته هم ډیر وه، ډیر ښایسته وه. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي، د ترمذي شریف حدیث دی، وعن علی رضی الله عنه، حضرت علی رضی الله عنه وفرمایل الحسن اشبه رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بین الصدر الى الرأس. حضرت حسن رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پرنګ او شکل په ښایست کې د سر څخه تر سینې او تر نو پورې یو رقم یو شی. کله چې به د حسن رضی الله عنه ته کتلي وای نو رسول الله صلی الله علیه وسلم در پیدا دي، سترګې هغسې، د مخ غالب هغسې، وریښتان هغسې، نیمه حضرت حسن رضی الله عنه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سیو، د سر څخه تر نو پورې. والحسین اشبه النبي صلی الله علیه وسلم ما کان اسفل من ذلك، لاندې بیا د نو څخه بیا تر پښو پورې حسین رضی الله عنه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سیو. تاسو فکر کوئ د الله په نو څومره محبت ورسره و چې په شکل او صورت کې حسن او حسین رضی الله عنهما دواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سیو. نو د الله رب العزت په محبت څونه و. همدغه خاندان څخه داسې ظالم انسانان پیدا سوله چې د عراق په یو حصه او منطقه کې کربلا کې حسین رضی الله عنه په شهادت رسی. وقیله یو روایت کې دا راځي د حضرت حسین رضی الله عنه د خاندان 23 کسه په شهادت رسیږي. د څه لپاره؟ د کوم هدف لپاره؟ اوس چې د حسین رضی الله عنه پر نامه باندې کنفرانسونه جوړیږي، اوس چې د حسن رضی الله عنه پر نامه باندې کنفرانسونه جوړیږي، مجلسونه او پروګرامونه جوړیږي، د کوم هدف لپاره؟ د روا او که د ناروا، د حق او که د باطل، د حسین رضی الله عنه د سی ژوند او سی گزارې، د سی ماضي، د سی زندگی لپاره، که یا د خپلو غلطو او بیکارو پوچو اغراضو اهدافو لپاره. که د حسین رضی الله عنه نوم را مخته دی او د پیسو ګټلو لپاره، نو د اهل بیت د نامه څخه سوء استفاده ده، بده فایده اخیستل دي. او که د حضرت حسین رضی الله عنه پر شکل او صورت باندې څوک عاشقان دي، خو د هغه جذبه دي د اسلام په باره کې وګوري، تاریخ یې مطالعه کړي، ودې ګوري چې حسین رضی الله عنه څومره قرباني اسلام ته ورکول. زه باید څومره قرباني ورکړم؟ آیا دا د حسین رضی الله عنه سره محبت دی چې په اور کې وخېجم؟ آیا دا د حسین رضی الله عنه سره محبت دی چې ځان څخه وینې راتوی کم؟ که به د حسین رضی الله عنه سره دا محبت وي چې د رسول صلی الله علیه وسلم ټولې کړنې په ځان کې راولم، د حسن او د حسین رضی الله عنهما ټول اعمال په ځان کې راولم، د اهل بیت او د رسول د خاندان ټول ښه کارونه په ځان کې راولم. تاسو قضاوت وکړئ، فیصله کولای شئ، په خپل دکان کې د ګراهک سره فیصله کولای شئ، او که یا قوت لري د فیصلې، د فیصله تاسو وکړئ. کوم ښه کار دی؟ سنیانو ته نو تعجب دی چې بیا د دې انسانانو سره ناسته ولاړه کوي، میلمستیا ته یې مرځي، بیچونه او چرا هېڅ پوښتنه کوي نه کوي. تاسو پوښتنه کړې ده چې موږ ورسو میلمستیا ته وکړه؟
چا کړی ده زما څخه؟ کړی چا ده؟ تاسو په دې مجلس کې وایست او تر موږ یې ډېر نازوئ. تاسو یې نازوئ، نازوئ یې او که یا تاسو یې نازوئ خپله، تر موږ یې ډېر نازوئ. هغه حقیقت چې موږ وایو دومره ناز نه راکوئ، حقیقت چې دوی پټ کړی دی ډېر ناز مو ورکړی دی. څوک په مسؤلي د قیامت په ورځ؟ تاسو که موږ زه حقیقت خبره کوم، خوا بدېدل او نه بدېدل دا اصلي خپل کار دی. حسین رضی الله عنه چې په کربلا کې قرباني د دین اسلام په نامه باندې ورکړي، د اسلام پر نامه باندې ورکړي، د هغو قربانیو زموږ سره کومه قدرداني ده؟ دا سوال ستاسو څخه کوم. موږ په خپلو کورونو کې د حسین رضی الله عنه کم تاریخ راژوندی کړي؟ د حسن او د حسین، د حضرت علي او د حضرت فاطمه رضی الله عنهم وعنهن، موږ د دوی کم تاریخ راژوندی کړي؟ خپلو بچانو ته څه شي وویل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي، امام ترمذی رحمه الله تعالی دا حدیث را نقل کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله هذان ابنای حسن او حسین، دغه دوه نفره، دا دوه کشنیان، دا دوه ځوانان، دا زما زامن دي. و ابنا ابنتی، زما د لورکۍ او زما د ګرانې لور زامنان دي، د فاطمه رضی الله عنها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا کوي اللهم انی احبهما، الهی زه د دوی سره محبت کوم، فاحبهما، الهی ته هم محبت ورسره وکړه. و احب من یحبهما، الهی د هغه چا سره ته محبت وکړه کم کسان چې د دغه دوو کسانو سره محبت کوي. وموږ محبت وکړه، دومره محبت خو کو زما ورونو چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مبارکه او قبل سوی دعا خو زموږ په حق کې قبول سي. اللهم انی احبهما، الهی زه د دوی سره محبت کوم، فاحبهما، رب ته هم محبت ورسره وکړي، او رب و احب من یحبهما، هغه څوک چې د دوی سره محبت لري د زړه، الهی ته هم محبت ورسره وکړي. چې ژبه د رسول سي، خوله مبارکه د رسول سي، الفاظ د رسول سي، او دعا الله ته کوي، لمسیان د رسول سي، نو دا دعا به قبلیږي او که یا قبله سوی بي او که یا خامخا قبوله ده. راسې زما ورونو یو محبت داسې وکړو چې د رسول دغه دعا زما او ستا مبارکې راسې، او ما او تا د رسول دغه دعا ځان مصداق جوړ کو، یقیني ځانونه دا د دې حقدار وبولو چې دغه دعا زما او ستا مبارک قبوله سوله. د حضرت حسن او د حضرت حسین رضی الله عنه تاریخ د کربلا په واقع کې، د شهدای کربلا په واقع کې، د کربلا په تاریخ کې تاسو مطالعه کړئ. څومره ښه تاریخ لري او څومره اسلام انسانانو ته وښوي. مخکې ما درته وویله د حسن او د حسین رضی الله عنهما د نامه څخه استفاده ده، مګر اهداف نور دي. رښتیا هم جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترمذی شریف په بل حدیث کې ډېر څه فرمایلی دي. امام ترمذی رحمه الله تعالی دا حدیث را نقل کړی دی. وعن زید بن ارقم رضی الله عنه، زید بن ارقم رضی الله عنه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چاته لعلی، حضرت علی رضی الله عنه ته، وفاطمه، حضرت فاطمه رضی الله عنها ته، والحسن، حضرت حسن رضی الله عنه ته، والحسین، حضرت حسین رضی الله عنه ته څه فرمایله انا حرب لمن حاربهم، زه د هغه چا دشمن یم، د هغه چا سره جنگ کوم کم کسان چې د زما د فامیل او خاندان د اهل بیت سره جنگ کوي. وسلم لمن سالمهم، که چا زما د خاندان سره سوله وکړله، جوړه یې وکړله، سپکې سپورې نه ورته ویلې، زه د هغه سره جوړ یم، د هغه سره یقیني ملګری یم، د هغه سره ملګری یم، ملګرتیا مې خوښه ده. انا حرب لمن حاربهم، دشمن د هغو کسانو یم چې زما د لمسیانو سره دشمني کوي، زما د زوم سره دشمني کوي، حضرت علي رضی الله عنه سره، زما د لورکۍ فاطمه رضی الله عنها سره دشمني کوي، زما د لمسیانو حسن او حسین رضی الله عنهما سره دشمني کوي، او د هغو کسانو بیا دوست یم، اشنا یم، ملګری یم، صلح ورسره کومه، جوړ ورسره کومه، چې زما د زوم او د لور او د لمسیانو سره جوړه کوي، محبت کوي. الله دې را نصیب کړي دا توفیق. په دې به نو څه جوړي چې پر یو بیرغ باندې یا حسین ولیکه او نور نو هر څه چې مې کول. که د قرآن د آیاتو تحریف یې چا کوي، که د قرآن د آیاتو غلط ترجمه کوله، آیا په دې محبت به څوک وبخښل سي؟ که د حسین رضی الله عنه تاریخ را ژوندی کو، هغه محبت، هغه جذبه چې حسین رضی الله عنه په اسلام کې او په دین کې درلوده، هغه جذبه زموږ په کار ده. هغه دین ته کم تاریخ پرېښودی، د رسول دین یې څه په وکړي او څنګه یې وکړي، څنګه خدمت یې ورته وکړي، زموږ هغه په کار ده. که په هر شي پوهېدلو نه او یا پوس وو ځان مو اچوئ، نو تاسو یې په دې خبر چې د کفارو ګزارونه به هر یو پر سر باندې خورئ. که ځانونه مو اچول تجاهل عارفانه، یو څوک پوهېږي بیا هم ځان اچي، یو څوک هوښیار دی بیا هم ځان اچي، یو څوک په یو خبره پوهېږي بیا هم ځان اچولی دی، د کفارو سختو ګزارو ته اماده سي. راځي به تر دې به سخت راځي،
مشکل به راځي، حالات به در دې سختېږي، د رسول احادیث د دې شایګي ادا کوي، فتنې به در دې زیاتېږي، مسلمانه په تکلیف کېږي، بیا مؤمنه به تا ته به تکلیف رسېږي، خورکۍ په عذابېږي، به ښځو تاسو به تکلیف رسېږي. مګر څه به کوو؟ اوس خو متوجه یو، اوس خو آګاه یو، کم کار مو کړی دی، څه باید وکړو؟ حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما په باره کې موږ څه کړي دي؟ یوه عاشورا بل عاشورا، یو محرم بل محرم، دا جذبه را پکښې کې د نور ټوله 11 میاشتې 11 نیم میاشت دا جذبه موږ په ځان کې نه لرو. ځکه نو رب العزت د سورة ممتحنې په 6 آیات کې فرمایي لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، د رسول په تګلاره کې ستاسو لپاره بهترین مثال دی. لمن کان یرجو الله والیوم الاخره، دا چې موږ د رسول امتیان یو، هغوی موږ ته څه فرمایل دي؟ رسول څه په لاس راکړل؟ دا احادیث دي، د کتابو څخه راجمع شوي معلومات دي، د کربلا واقعات دي، د عراق د یوې مځکې د یوې حصې واقعات دي، د حسن او د حسین رضی الله عنهما دغه د کارنامې دي، د حسین رضی الله عنه شهادتونه دي. تاسو دغه تاریخ مطالعه کړئ، ارشد ترلاسه کړئ، درواله وي مطالعه کړئ، څه کارونه شروع دي، کم کارونه به سبا او بل سبا وسی. زموږ لپاره وظیفه څه شي ده؟ بیا چې یو مخلص او اشنای ګوره، بیا یو ځای میلمه سوی وي، چیرې ځې؟ هلته یو اشنای کر میلمه وم، چې کله اشنای پوښتنه ځینې وکړي څوک هغه به اهل تشیع سرونه نه خلاصوي، ښه چم دی. یو ګړی یا پښتانه وایي یو ګړی دا سترګې چې شي داسې کباله به نو ګرده ورځ مفت خوراک کوه، بس یو ګړی وایي ځه نو یو مولوي صاحب دې خوشکه به وکړي، زما هېڅ پروا مه کوئ د شریعت په مقابل کې. دا تاسو ته لیکلي در کوم او قسم در کوم، د شریعت خو احترام وکئ. که په خپل اسلامي لباس او په خپل اسلامي ټولنه کې اسلامي اصول زموږ څخه مات سوله، بیا به څه کوو؟ دا کسان دي چې عمر رضی الله عنه ته ښکنځل کوي، پوچ رد وایي، او زما دې ورسره محبت وي، ایا دا به اسلامي، دا به کم ایمانیت وي، دا به کم دین وي، دا به کم رسول اجازه ورکړې وي، دا به کم دین دا کس ته اجازه ورکړي چې یوه طرف ته دې دوهم امیر ته ښکنځل کېږي، بل طرف ته ته محبت ورسره کوې. دا خو ستاسو وظیفه ده زما ورونه، زموږ وظیفه ده، موږ خو دا مسؤلیت بیان کوي، چې هر څه پیښیږي پیښ دي سي، دا مسؤلیت به رفع کوو، یو څوک به یو شي باندې آګاه کوو. که یا د محرم الحرام نه هم او 10 تاریخ راورسېدی، بیا هم زه سر نه کم خلاص، بیا هم تر دې موضوع قدم واړو، بیا هم دا موضوع شاته کمه او خپل اولس ته یو څه ونه وایم، حقایق ورته پیش نه کمه. دا خو بیا بل کال ته مړو یا کوژبندي، بله میاشت کې بیا بل څه پیښیږي، د سفرې په میاشت کې بیا نور څه پیښیږي، بلاوې دې نازلېږي، هېڅ سپین سری واده نه کوي. ژړاندې میاشتې دي، د محرم الحرام میاشتې ژړاندې میاشتې دي، په دې کې خلک ژړېږي، حسین رضی الله عنه شهادت دی، په دې کې واده نه کوي، د دوه اخترو تر مابینځ واده نه کوي، د ذوالحجې او د میانې په میاشت کې واده نه کوي، د محرم الحرام په میاشت کې د ځانه اصول غوره کړله، وضع یې کړله، شادي نه کوي، په غم کې شرکت نه کوي، د سفرې په میاشت کې بیا د اسمان ټولې بلاوې سپین سرو نازلې کړلې او راغلې. نو پیښه چې شوله د ربیع الاول په میاشت کې د اولې خور په میاشت کې بیا بله کیسه ده، په دوم میاشت کې یا دومه خور چې د ربیع الثاني د پای کې بیا بله کیسه ده. د کال ټولې میاشتې سپین سرو را باندې را دا کړي، را تنګ کړل، اخیر وکوڅه یو څه خو به کوو. اسلام چې څه راته فرمایله، د کال په 12 میاشتو کې هغه کوم، د بل هېڅ پروا نه کوم. سبا او بل سبا روژه نیسم، جمعه یا شنبه دا 2 ورځې روژه نیسم، نور د په دې وخت کې زما کم کار دی، خیرات وکم او که یا ویکه هر وخت یې کولی سي. د خیرات هیڅ ورځ تعین نه ده، او نه دین مقدس موږ د خیرات څخه منع کوي. د خیرات څخه هیڅوک انکار نشي کولی، او هیڅ عالم د دې څخه انکار نشي کولی تاسو خیرات مه کوئ. اما د حسین رضی الله عنه تاریخ، د حسین رضی الله عنه محبت، د هغه مینه، د هغه پر اسلام باندې سرښندنه، د هغه پر اسلام باندې فداکاري، د هغه د اسلام سره محبت، د هغه د رسول سره محبت موږ په ځان کې راوستی. او که یا دا هم راڅخه غواړي، په یوه خیرات نه خلاصېږي، خیرات دې وکړي، بس نه ستا غم نه زما غم، یو خیرات کوم د محرم الحرام په میاشت کې، بس. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. بالانو هېڅ نشته، ولې ما خیرات وکړي. راله الحسن و حسین میاشت، عاشورا را ورسېدله، خیرات مې وکړي. په یوه خیرات که بخښل کېدلی، په یوه خیرات، خو تاسو ما ته ووایاست که په یوه خیرات بخښل کېږي، سبا تاسو یې ټوله زما مېلمانه، چې څنګه مېلمستیا تاسو غواړئ اماده یم درته. خو دا ثبوت دا اطمینان دا کوي چې مولوي صاحب وبخښل شولې په یوه خیرات باندې. نور که اعمال د سود وه، اعمال خراب وه، کاروبار د سود و، رشوتونه عام وه، زناوې عام وې، کاروبار غلط و، چم او دوکه وه، فریب و غداری وه، خیانت و، هر څه عام وه،
خو په یوه خیرات دې زه وبخښل سم. کله وحاشا، د الله دستور داسې نه دی، الهي قانون داسې نه دی، نه سنت مبارکه عادت مبارکه د رب العزت داسې دی چې په یوه خیرات دې وبخښل سم. په 2 ورځو فاتحه تاسو څه فکر کوئ؟ د یو چا تاسو ګرنټي اخیستلی سي چې یو څوک یې وبخښل سي؟ صحیح کار دی، د شریعت د اصولو سره صحیح کار دی. فاتحه اخیستل، د یو ملي لپاره یو ځای جمع کېدل، دعاګانې کول، ختمونه کول صحیح کار دی. اما یو سړی دا وایي چې د زما مړي په 2 ورځو فاتحه وبخښل سو، د اطمینان څوک ورکولی سي؟ تاسو ته وایم ورکولی سي؟ یا تر څو چې دا زړه په زړه موږ منل نه چې ربه اوس نو یقیني زما مغفرت وسو. دغو کسانو سره زما محبت نه دی کم کسان چې عمر رضی الله عنه ته شکنځل کوي. زه به یې تفسیر در ښکاره کړم. زما سره په دا لفتا کې پروت دی چې دوی څه وایي چې د قرآن غلطه ترجماني تا ته کوي. په تفاسیرو کې د دې غلطي خبرې د عمر رضی الله عنه په باره کې ثابت سته، رانقل شوي، او زما دې ورسره محبت وي نو بیا په سلو خیراتو هم نه بخښل کېږم. او دا وایم چې د ټولو صحابه کرامو سره زما محبت دی. اصحابي کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. رسول فرمایي زما اصحاب، زما ملګري، زما ټولي او جماعت داسې یو مثال لکه ستوري په اسمان کې. فبأيهم اقتديتم اهتديتم. په هر صحابي چې پسې سولې بس لار به پیدا کې. هر ستوري تا ته پر مځکه باندې لار درښیي چې کله نور ګروپان او نور روښنایي نه وي. هر صحابي پسې سه تا به رسول ته رسي. د هر صحابي خبره ټینګه که تا ته به رسول ستایي، تا ته به رسول در پیژنې، د رسول کتاب قرآن به در پیژنې چې پر ده نازل شوی دی. اوس هغه کسان چې دا زما یوه صحابي ته عمر رضی الله عنه ته ښکنځل کوي او دا قائل دی، دا وایي چې علي رضی الله عنه په باره کې د رسول صلی الله علیه وسلم څخه یا سهوه سوې ده یا جبریل علیه السلام سهوه سوی دی، وحی صحیح راولي نه دی. تاسو فکر کوئ علي رضی الله عنه ته د خدای درجه ورکوي، عمر رضی الله عنه ته بیا سپکې سپورې وایي، او زما او د حاجي صاحب د صوفي صاحب جي ورسره محبت وي. نور فیصله په تاسو پورې ده. فیصله خو به خود کوئ که یا د دې بیان څخه د رخصتېدو سره سم الله دې مولوي صاحب ته خیر ورکړي، ښه جذباتي بیان خو یې راته وکړي. د مور شیدې خو یې سي بس په دې به نه خلاصېږو. خدای دې خیر ورکړي. نن خو یې ډېر خوند په وکړي ولا یا د خوند خبره نه ده. که تاسو خوند پر اخیستې الله دې خیر درکړي. دا الله توفیق راکړي. هغه حقیقت چې واضح سو، حقیقت به په خپلو کورنۍ کې راولو او په خپل ځان کې به یې راولو او د دې تاریخ به را ژوندی کوو. د دوی په تاریخ کې به درواغ د دوی د تاریخه باسو. کم کسان چې واقعي د اهل بیت سره محبت لري د هغو سره به موږ محبت کوو. یو حدیث شریف کې راځي، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که چا د مسلمانانو څخه د اهل بیت یو چا په مسلمانانو کې د اهل بیت او زما د خاندان کفالت وکړي، تربیه یې وکړله او ویې روزله او دې یې تربیه کړله، الله رب العزت به د هغه کس ګناهونه ورمعاف کړي. د په مسلمانانو کې که چا د اهل بیت یې وروزله، زما د خاندان سره یې کومک وکړي، د هغه سره یې مرسته وکړله، الله رب العزت به مغفرت ورته وکړي. خو هغه کسان چې اهل بیت دي او د کومو کسان چې سلسله را ثابته ده او سعادت یې ثابت دي، سیدان دي، هغه دې په خپل سعادت باندې غرور نه کوي، تکبر دې نه کوي، فخر دې نه کوي. دا نو نه معنا چې یو څوک سید سو افرین شاباس خاندان دی، بهترین خاندان دی، په الله قسم د مځکې پر سر باندې تر دغه بهترین خاندان نشته سعادت. ولې ټوله سلسله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیږي. اما د سید په نامه باندې یا د سعادت څخه د دغه یو سلسلې او د دغه قبیلې څخه داسې کارونه کول، که هر قسم ناروا کار وکړي نور کسان وایي سید دی، پروا نه لري. که سید تزمارونه الهي احکام ماتول دي، عالم ته هم باید رواسي دا کار. که سید الهي احکام ماتي، عالم هم باید مات کړي. سید دی پروا نه لري. د سید دا معنا چې د خپل خاندان عزت وساته، د خپل سعادت احترام و شرافت وساته، غلط کارونه مه کوه. ستا خاندان داسې خاندان دی، ستا فامیل داسې فامیل دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په رأس کې راځي، په سر کې راځي. ځکه نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې سیدانو ته زکات نه دی روا. زکات په دې خاطر باندې چې هغه د مال خیره ده او د سعادت دومره لوړ مقام دی چې د انسانانو د مالو خیره او د سیدانو د سعادت مقام دا بیخي یو ځای کېدلی نه سي. اخلي هر سید یې اخلي، ما زلار ورته جوړوي. زموږ تحقیق دا دی چې سید زکات نسي اخیستلی. مطالعه کوي د فقه کتابونه، د مسلک کتابونه، دا بیله موضوع ده. منظور مزمارونو دا و چې راسي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیت سره، د فامیل او د خاندان سره د زړه له کوم محبت وکړو. الله رب العزت پر دې خبرو و ماته او تاسو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. بل باندې ان شاء الله د تصوف پر څلورو طریقو باندې فلسفه بیانو کژوند ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمین.
والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد رسله وآله وصحبه أجمعين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر عساكر المسلمين، اللهم انصر جيوش المسلمين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله.